فتوح الشام. سوارلسمه برخه. صحباو دا قوی ایمان فتوح الشام کی شوی بیان. فتوح الشام د اصحابو د ایمان داستان. مغلوبه هغه کتابیان د کلیساو دغه پیروان د کلیساو دغه پیروان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د اسلام رڼا راډیو درنو قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د الخادم سردار محمد د فتوح الشام د خپرونې سره ستاسو ښاغلو او اغلو کوربتوب کومه. هیله مند یم چې د خپرونې تر اخري شیبو پورې راسره مل اوسئ. حشو پلاس د اسلام ولید ظالم خپل انجام. واوري واوري دغه تاریخي فتوح الشام. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې د فتوح الشام په 13 برخه کې موږ دغه ځای بیانوي چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه خالد بن ولید رضی الله عنه ته حکم وکړ چې ایله طرف ته روانېدو په وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې تا د کوم د وقا په نوم بیرغ درکړی و هغه واخله او د لشکر نه مخکې ځه. چنانچه هغه د حضرت قدرار رضی الله عنه، رافع بن عمیر الطایی او د موسی بن بخبع الفرازی رضی الله عنهم د لشکر نه مخکې روان سو. ټول لشکر یو په بل پسې روانې سولې. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه صفوان بن عامر اسلمي له 1500 سواره او سپایان ورکړه او د دمشق د حفاظت دپاره یې پرېښود او په خپله د یمن او د مصر د بعضو خلکو سره د لشکر نه وروسته روان سو. نو اوس به راسو قدرمنو اوریدونکو را روان حالت به وګورو. د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د دمشق نه د بعلبک په لور روانېدل. ورونو، حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د بقا او لبوه په لاره هلته د تللو اراده کړې وه. چنانچه کله چې هغوی د بقا او لبوه مقام ته ورسېدی نو هغه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته حکم وکړي چې ته حمص ته ولاړ سه او ورته یې وفرمایل: یا ابو سلیمان، ته په الله تعالی باندې بروسه ساته او د الله په مدد سره په هغه قوم ورسه او په ارغد عواصم او قنسرین باندې جنگ او جدل وکړه. زه بعلبک ته ځمه. د الله تعالی د پاک ذات نه مې امید دی چې د دې ځای فتح کول و موږ ته اسانه کړي. دا یې وویله او هغه یې د حمص په لور ولېږئ او په خپله د بعلبک په لور د تشریف وړلو اراده وکړه. چې ناڅاپه د جوسیې والي راغی او ځانه سره یې څه هدیې او تحفې هم راوړې او عرض یې وکړ که چیرې تاسو حضراتو حمص او بعلبک فتح کوي نو موږ به هم ستاسو زیر فرمان سو او موږ به ستاسو هیڅ قسم مخالفت نه کوو. ابو عبیده رضی الله عنه هغه سره په 4,000 درهمه او 50 د ورېښمو جامو باندې د یوه کال دپاره صلح وکړه. د صلح نامې د لیکلو نه پس ابو عبیده رضی الله عنه د بعلبک په لور روان سو. دوی د لبوه نه چې ووتله نو ډېر مزل یې نه و کړی چې یو سړی یې ولیدی چې ډېر تیز را روان دی. دوی ودرېدله. څه وخت چې دغه سړی را ورسېدی نو معلومه سوله چې اسامه بن زید الطایی و. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه پوښتنه ځینې وکړه چې یا اسامه د کوم ځای نه راغلیه؟ هغه اوښه کښېنوله او حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه او ټولو مسلمانانو ته سلام وکړ او ویې فرمایله چې زه د مدینې منورې نه راغلم او بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خط ورکوي. هغه خط خلاص کوي او د هغې مضمون یې ولوستی. د خط مضمون داسې و: لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم. د طرفه د عبدالله امیر المؤمنین عمر بن الخطاب په نامه د امین الامت ابو عبیده بن الجراح. السلام علیکم. اما بعد، زه د الله تعالی تعریف بیانوم چې د هغه نه بغیر بل معبود نسته او د هغه پر نبی برحق محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود وایم. دا خبره ښکاره ده چې هیڅوک د الله تعالی حکم نسی رد کولی. کوم سړی چې په لوح محفوظ کې کافر لیکل سوی وي هغه چیرې هم ایمان نسی راوړلی. یو سړی چې نوم یې جبله بن ایهم الغسانی دی سره د خپل قوم او قبیلې ماته راغی.
ما هغه ځان سره ایثار کوي او د هغې مې ډېر عزت وکوي. هغه زما په لاس اسلام قبول کړ او مسلمان سو چې د هغې په وجه زه ډېر خوشحاله سوم. خو د غیب علم ماته نه و. زه د حج کولو په غرض مکې معظمې ته ولاړم چې ومې کتله نو دغه مسلم جبله بن ایهم هم هلته راغلی و او د کعبة الله نه یې اووه ځله طواف هم وکوي. اتفاقا د طواف دوران کې د بني فرازه یو سړی چې هغه هم طواف کوي د جبله بن ایهم څادر د ده تر پښو لاندې راغی او هغه څادر په پښو کې داسې ونښتی چې د هغه د بدنه څخه لاندې راپرېوتی. جبله بن ایهم دې فرازي سړي ته وویله کم بخته تا زه د خدای په کور کې بربنډ او لغړ کړم. فرازي وویل په خدای قسم ما داسې په قصد نه کوله. لیکن جبله بن ایهم ورله په مخ یو داسې زورداره څپېړه ورکړه چې د هغه پوزه هم وینسوله او غاښونه یې هم مات سوله. فرازي ما له فریاد راوړ. ما د جبله بن ایهم د ګرفتارۍ حکم وکړ او ما د هغه څخه پوښتنه وکړه چې تا داسې ولې وکړه. هغه راته وویله چې ده زما څادر تر پښو لاندې کوي او په خدای قسم که چیرې د بیت الله د حرمت فکر او ویر را سره نه وای نو ما به دی هم په همدغه وخت قتل کړی وای. ما ورته وویله تا خو دې په خپله د جرم اقرار وکوي که چیرې دغه سړي ته معاف کړې خو بهتره ده ګنې نو زه به تا نه د هغه قصاص ضرور اخلمه. هغه وویله آیا ته به ما نه هم قصاص اخلي حالان کې زه بادشاه یم او دا یو عام سړی دی. ما ورته ویل ته و هغه دواړه په اسلام کې داخل یاست لهذا په تاسو دواړو کې هیڅ فرق نسته. د اسلام په احکاماتو کې تفریق نسته او بس. هغه ویل چې ښه ده تر سبا پورې ما له مهلت راکړه او سبا له قصاص واخله. ما د فرازي نه پوښتنه وکړه چې آیا ته تر سبا پورې ده ته مهلت ورکوې؟ هغه راته ویل چې هو بالاخره مهلت ورکړل سو. لیکن کله چې شپه سوه نو د شپې سره د خپلې قبیلې وتښتېدی او د شام په لور کلب الطاغي ته ولاړی. زما امید دی چې الله تعالی به تاسو له په دوی باندې فتح درکړي. ته خپل پوځ حمص ته بوځه او د هغه ځای نه لرې مه ځه. د حمص خلک صلح کول غواړي نو تاسې هم صلح ورسره وکړئ او که هغوی انکار وکړي نو بیا ورسره مقابله وکړي او د انطاکیې په لور خپل جاسوسان ولیږئ او د نصراني عربو نه هوښیار اوسئ. الله تعالی دې ستاسو مدد او نصرت وکړي او خپل برکتونه او رحمتونه دې په تاسو باندې نازل کړي. ټولو مسلمانانو ته زما سلام ووایه. والسلام علیک. په عواصم او معرات باندې د مسلمانانو حمله. ورونو حضرت واقدي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه لومړی دا خط ورو ولوستی او بیا یې په اوچت اواز ټولو مسلمانانو ته واوروئ او بیا هغه د حمص په لور ولاړی. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د ده نه مخکې د درېیمې حصې لښکره سره د جمعې په ورځ د شوال په میاشتې 14 هجري کې هلته رسېدلی و. په حمص کې د بادشاه د لوري نقیطا بن ګرګس نومی سړی گورنر مقرره سوی و. لیکن په کومه ورځ چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه دلته راورسېدی نو په دغه ورځ هغه مړ سوی و. د حمص خلکو چې د مسلمانانو لښکر ولیدی نو په یوه غټه کلیسا کې ټوله راجمع سوله. یو سردار ودرېدی او دوی ته داسې بیان او تقریر وکړي د بادشاه د لوري چې دلته کوم گورنر مقرره سوی دی هغه مړ سوی دی. بادشاه ته د دې خبرې علم نسته چې اهل عربو پر موږ باندې حمله کړې ده او نه موږ ته دا پته وه چې هغوی به جوسیه او بعلبک پرېږدي او پر موږ به حمله کوي. د دوی دا ناڅاپه راتلل زموږ د توقع نه بهر او خلاف وه. په داسې صورت کې که چیرې تاسو د جنګ کولو اراده وکړه او بادشاه ته مو د مدد دپاره ولیکل نو اول خو به اهل عرب د بادشاه د لوري یو سپاهي هم تاسو ته پرې نږدي او دویمه دا چې کله تاسو په قلا کې محصور او بند سئ نو تاسو سره د خوراک څښاک داسې ذخیره نسته چې ستاسو دپاره کافي سي. خلکو ورته وویل نو په داسې صورت کې بیا ستاسو څه رایه ده؟ هغه وویل زما دا رایه ده چې تاسو مسلمانانو سره د هغوی د خواهش او شرطونو مطابق صلح وکړئ او څه چې هغوی غواړي هغه ورکړئ او ورته ووایاست چې موږ ستاسو تابع یو. که چیرې تاسو حلب او قنسرین فتح کوئ او د بادشاه و پوځ ته مو شکست ورکئ نو موږ به خود به خود ستاسو په قبضه کې راسو. د دې قرارداد نه پس کوم وخت چې مسلمانان د دې ځای نه لاړ سي نو بیا به موږ بادشاه له خبر ورکړو. هغه به موږ له څوک حاکم مقرره کړي پوځ به راولیږي او غله او خوراک څښاک څیزونه به هم په ډېر مقدار کې زموږ سره موجود وي. بیا به ښه د زړه د اخلاصه ورسره جنګ وکړو. د حمص خلکو د ده دا رایه خوښه کړه او دله یې اختیار ورکړ چې دا خبره هم ته سرته ورسوه. چنانچه هغه یو سړی چې نوم یې جاثلقا و د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په خدمت کې ولیږئ او هغه سره د صلح باره کې خبرې وکړلې او هغه ټولې خبرې هم ورته وکړې کومې چې ورته سردار کړي وې.
حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه داغه د خبرې منظور کړې او په 12,000 دینار او 200 ریشمو کپړو باندې یعنی په جامو باندې د یو کال لپاره صلح وکړه. وای چې کله صلح وسو نو د هم سوداګر د مسلمانانو لشکر لراغله. مسلمانانو د هغوی څخه مختلف سيزونه په پیسو او بیع باندې واخیستله او ډیره سودا یې وکړه. د هم خلکو چې په بیع او شرا کې د مسلمانانو عزم او شجاعت ولید نو ښه ډیره ګټه ترې نه وکړه، یعنی ډیر مال حال او سيزونه ور باندې خرڅ کړه. حضرت واقدي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه راوبلی او هغه له د قبله لحم، جزام، کنده او کهلان، سلبس، پهنان، بنهان، طی او د خولان د سړو 4,000 پوز ورکي او یې فرمایل یا ابو سلیمان ته دا لشکر بوزه او حلب ته ولاړ سه. کوم وخت چې د حلب رئیسان ته ورسیږي نو په بلاد عواصم یعنی د عواصم په ښار باندې حمله وکړه او بیا دلته واپس راسه. خپل جاسوسان هلته ولېږه چې پته ولګي چې د هغوی په قوم کې څوک مدد کوونکی شته که نه. خالد بن ولید رضی الله عنه وویله ډیره ښه ده. بیرغ یې واخیستی او دا رجیزیه شعرونه یې وویله او د پوز مخکې روان و. د شعرونو ترجمه یې داسې وه: په الله جل جلاله قسم ما بیرغ په لاس کې اخیستی دی او د دې بیرغ اوچتول ما په سر و سترګو قبول کړي دي، ځکه چې زه د بني مخزوم یو ستوری او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابي یم. زه مزل لکه د زمري کومه، یا الله ماته د رومیانو سره د جنګ کولو توفیق راکړه. هغه دا شعرونه ویل او روان و. د شیراز په پړاو کې نهر قلوب سره 2 ورځې پړاو وکړي. حضرت مصعب بن محارب الیشکری راوبلی او 1500 پوځیان ورله ورکړه او ورته وفرمایله چې بلاد عواصم باندې حمله وکړه. په خپله کفرتاب، عرج او د ویر سمعان په لور ولاړی. دغه پوځي دستې له حکم وکړ چې په کلو او بانډو هم ورسي او لوټ یې کړي. دا پوځ چې ورسید نو د هر طرف نه قیدیان او مال غنیمت را جمع کول شروع کړه. هر کله چې هغوی سره قیدیان او د غنیمت مال د حد نه ډیر راجمع سو نو هغه واپس راغی او د ابو عبیده رضی الله عنه په خدمت کې حاضر سو. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه چې قیدیان او مال غنیمت ولیدل نو ډیر زیات خوشاله سو. هغه لا دا کتل چې په دې کې د تکبیر او تهلیل اوازونه راغله. هغه د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. هغه ورته ویله دا سردار مصعب بن محارب الیشکری دی ما په 1500 یمني قوم باندې امیر مقرر کړی و او په عواصم باندې د حمله کول د پاره مې لیږلی و. اوس هغه قیدیان او مال غنیمت د ځان سره راوړ او واپس راغی. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ هغه سره ملاقات وکړي. هغه سره یو ډیره غټه رمه د بزو، میږو، غویانو او د اسونو ولیدله چې په هغه باندې ښځې، سړي او ماشومان ناستو او چغې وهلې او ژړل یې. دغه کافران چې په رسویو باندې تړل سوي وه دوی د خپل اهل او عیال په گرفتاری، د مال په لوټ کېدو او د ملک د خرابېدو په وجه ژړله. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ و ترجمان ته وفرمایله چې ته د دوی څخه پوښتنه وکړه چې دوی ولې ژاړي. تاسو په اسلام کې داخل سئ چې تاسو امان درکړو او تاسو د جان، مال او د اهل او عیال حفاظت زموږ په ذمہواری کې راسي. ترجمان هغوی ته همدغه شان وویله. هغوی ځواب ورکړ چې امیر المؤمنین موږ د ډیر لرې ځای اوسېدونکي یو، موږ ستا د راتلو نه خبر وو، لیکن زموږ دا خیال و چې تاسې به زموږ پورې راونه رسېږئ. موږ په دغه بېخبرۍ کې وو چې ستاسو دا سړي راورسېدله او زموږ مال حال یې لوټ کوي او موږ او زموږ اولادونه یې قیدیان کړه. د عواصم ښار د قیدیانو سره د مسلمانانو ښه سلوک. ورونو حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې دا ټول قیدیان قریبا 400 وه. ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه دوی ته وفرمایله که موږ چیرې تاسو سره ښه معامله وکړو او په تاسو احسان وکړو، تاسو د قید نه خلاص کړو، مال او اسباب درته واپس درکړو او تاسو بچي تاسو له بیرته درکړو، نو آیا تاسو به زموږ مطیع او فرمانبرداره سئ او په جزیه او خراج ورکولو کې به صلاح سئ؟ هغوی وویله تاسو موږ آزاد کړئ، موږ ستاسو ټولو شرطونو منلو ته تیار یو. ابو عبیده رضی الله عنه خپل رئیسانو او سردارانو سره د مشورې کول د پاره راغی او یې فرمایله چې زما رایه دا ده چې زه دوی ته د قتل څخه امان ورکړم او دوی او د دوی مال او اولاد دوی ته بیرته واپس ورکړم. په داسې صورت کې به دوی زموږ ماتحت او فرمانبرداره سي، ځمکې او ښارونه به آباد کړي او موږ به د دوی نه جزیه او خراج وصولوو. چونکې زه ستاسو د مشورې نه بغیر یو کار هم نه کوم. د دې وجې څخه زه ستاسو څخه پوښتنه کوم چې په دې باره کې ستاسو حضراتو رایه څه ده؟ دې ټولو افسرانو په یو اواز وویله چې ستاسو رایه د ټولو نه زیاته صحیح ده. تاسو ته چې په کوم کار کې د مسلمانانو پیدا ښکاري هماغسې وکړه. ابو عبیده رضی الله عنه د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه د حکم مطابق په هر یو سړي 4 دینار مقرره کړه
او د هغوی نومونه یې ولیکله، د هغوی اولاد او مال یې هغوی ته واپس ورکړئ او خپل وطن ته یې ولېږله. کله چې دوی خپل وطن ته ورسېدله، د شاوخوا نورو خلکو ته د مسلمانانو د ښه معاملاتو، د ښه سلوک او د دوی د نیک عادتونو ډیر تعریف وکړي او ویل به یې چې زموږ دا خیال و چې عربان به موږ قتل کړي او زموږ بچي به خپل غلامان کړي، لیکن هغوی زموږ سره ډیر ښه او د رحم معامله وکړه او پر موږ باندې جزیه او خراج مقرره کړي. او پرېښودلو د شاوخوا نور رومیان هم د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په خدمت کې حاضر سوله. امان یې وغوښتی او د جزیه ورکولو اقرار یې وکړي. ابو عبیده رضی الله عنه دوی له هم امان ورکړي او د هغوی د کلاګانو او د کلو بانډو نومونه یې ولیکله. د قنسرین فتح کېدل. دا خبره د قنسرین او عواصم خلکو ته هم ورسېدله چې کوم سړي د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه په خدمت کې حاضر سي نو هغوی له امان ورکوي. د هغوی دا خبره ډیره خوښه سوله. د قنسرین د حاکم نه پټ او په خفیت توګه هغه خلک راغونډ سوله او په خپلو کې یو فیصله وکړه چې د دې ځای د ګورنر نه پټ به موږ مسلمانانو ته یو قاصد ورولېږو. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې د قنسرین او د عواصم حاکم چې د بادشاه د لوري دلته مقرر و ډیر بهادر او شجاع انسان و. اهل عوام به د هغه نه ډیر ویرېدله. د هغه نوم لوقا و. د حاکم حلب او د هغه له سلطنت سره سخت دښمني وه، لیکن د قوت او پوځ په اعتبار سره دواړه برابر وه. هرقل دا دواړه حاکمان یعنی ګورنران راوبلله او د عربانو باره کې ورسره مشوره وکړه چې څه کول پکار دي. دوی دواړو حاکمان ورته وویله چې د جنګ کولو نه بغیر موږ خپل ملک عربانو ته نسو حواله کولی. هرقل د دې دواړو نه د عربو خلاف د جنګ کولو وعده اخیستې وه. نو دوی دواړه حاکمان د بادشاه هرقل په انتظار کې و چې هغه به موږ له د مسلمانانو سره د جنګ کولو حکم راکوي. د دې دواړو حاکمانو سره به لس زره لښکر وه، لیکن د دوی دا لښکرې کله هم په یوه ځای کې راجمع سوي نه وي. حاکم قنسرین چې د خپل رعیت نه خبر سو چې دوی حضرات ابو عبیده رضی الله عنه سره صلح کول غواړي نو سخت غوسه سو او خپل رعیت سره د مکر او فریب کولو اراده وکړه. د قنسرین د ریاست ټول خلک راجمع کړه او ورته وویله ای بني اسپر او ای عباد المسیح، تاسو داسې وګڼئ چې ګویا عرب په موږ راوختل او څنګه چې د شام اکثره ملکونه او شارونه هغوی فتح کړي دي، دغه شانې د دې ملک د فتح کولو اراده هم کړې ده. نو په داسې صورت کې ستاسو څه رایه ده او ما له دې باره کې څه کول پکار دي؟ هغو خلکو جواب ورکړ سرداره، موږ اوریدلی دي چې عرب انتهایی وفاداره او د وعدې پابند خلک دي. هغوی د شام اکثره شارونه فتح کړي دي. کوم سړي چې د هغوی مقابله ته راغله او د هغوی سره وجنګېدله نو هغوی قتل کړله. د هغوی اهل او عیال خپل غلامان کړه، لیکن کوم خلک چې د هغوی په امان کې راغله او د هغوی اطاعت اختیار کوي نو هغوی په امن کې سوله او محفوظ وله او خپلو علاقو کې په خوشحالۍ اوسیږي. ښه خبره دا ده چې موږ هم ورسره صلح وکړو چې بې ویرې سو. هغه وویله تاسو واقعي ښه او نیکه مشوره راکړه، ځکه چې عرب کوم ځای ته ولاړل او په کوم ځایونو کې چې وجنګېدله نو همیشه یې فتح وموندله. موږ د یوه کال دپاره د هغوی سره صلح کوو. د صلح نه پس به موږ د هرقل بادشاه نه پوځي مدد وغواړو او کله چې مسلمانان زموږ څخه بې خوفه او مطمئن سي نو په هغه وخت کې به ورباندې ناڅاپه حمله وکړو او ټول به قتل کړو. اهل قنسرین وویله ډیره ښه ده، څنګه چې ستا خوښه وي هماغسې وکړه. لهذا دوی ټول د مکر او فریب نه ډکې صلح ته تیار سوله. د قنسرین حاکم یعنی گورنر یو سړی چې نوم یې استخر و راوی غوښتی. دا سړی چې د رهبانیت او د دین نصارا سره د یهودیانو د دین هم غټ عالم و او په رومي او عربي ژبو کې هم ښه ماهر و او ښه فصیح او بلیغ انسان و. ورته وویله چې ته د عربو سردار له ورسه او هغه سره د یو کال دپاره صلح وکړه. د دې نه پس هغه یو خط د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په خدمت کې ولیکئ چې د هغې مضمون د کفر د کلمو نه پس دا و: یا معشر العرب، زموږ دا ښار انتهایی محفوظ دی، آبادي پکې ډیره ده، د خوراک څښاک څیزونه پکې بې حده ډیر دي. که تاسو تر 100 کلونو پورې هم زموږ محاصره وکړئ نو بیا هم موږ باندې قابو کېدلی نسئ. بادشاه هرقل ستاسو د مقابلې دپاره یو ډېر غټ لښکر تیار کړی دی، لیکن موږ د بادشاه نه پټ ستاسو سره د یو کال دپاره صلح کول غواړو. په دې دوران کې به موږ ته دا پته هم ولګېږي چې دا ښار او ملک د چا په قبضه کې راځي. زموږ خواهش دی چې زموږ او ستاسو ترمنځه د قنسرین او عواصم حدونه مقرر سي چې د یو بل په حدودو کې مداخلت ونه کړل سي. اوس چې موږ ستاسو سره کوم مصالحت کوو نو دا د بادشاه نه پټ کوو. که چیرې بادشاه ته زموږ د دې روغې جوړې یعنی صلح پته ولګېږي نو هغه به موږ سمدستي قتل کړي. والسلام. دا خط چې ولیکئ نو استخر له یې ورکئ او خپل ښایسته سورلۍ یې ورله ورکړه. 10 غلامان یې هم ورسره کړه او وربېلېږله. کوم وخت چې استخر حمص ته ورسېدی نو حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د مازدیګر لمونځ ورکوئ.
د چې مسلمانان د الله تعالی جل جلاله په حضور کې په عبادت کولو باندې ولیدله نو په تعجب کې سو. مسلمانان چې د لمونځ نه فارغ سو نو دا پادری ولیدی چې دوی سره نږدې ولاړ وو. حضرت عبدالله بن ربیعه رضی الله عنه پوښتنه ځینې وکړه څوک او د کوم ځای نه راغلی یې؟ هغه وویل چې زه قاصد یم او زما سره یو خط دی. عبدالله بن ربیعه رضی الله تعالی عنه د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په خدمت اقدس کې حاضر کړي. د امیر لشکر حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه شی طرف ته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه او چپ طرف ته عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنه او مخامخ نور صحابه کرام رضی الله عنهم تشریف فرماوه. فادری دوی ته سجده کول غوښتله لیکن حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د داسې کولو څخه منع کوي او ورته وفرمایل موږ ټول د الله تعالی حقیر بندگان یو. په موږ کې بعضی شقی یعنی بدقسمت او بعضی سعید یعنی خوش قسمت دي. کوم چې خراب بندگان دي د هغوی د پاره دوزخ دي او کوم چې سعید او نیک خلق دي د هغوی د پاره جنت دی. هغوی به جنت ته ځي. استخر چې د هغوی د خبرې واوریدلې نو لا جواب پاتې سو او په زړه کې د هغوی په دې خبرو په تعجب کې سو. خالد بن ولید رضی الله عنه په اوچت आवाज وویل ای سړیا ته څوک یې کوم ځای نه راغلی او چا رالیږلی یې؟ هغه ورته ویل آیا ته د قوم سردار یې؟ خالد رضی الله عنه ورته وویل نه زه خو لکه د دې نورو مسلمانانو په شان یو عام سړی یم. او حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته اشاره وکړه دا زموږ سردار دی. پادری وویل زه د قنسرین د حاکم قاصد یم ما تاسو له د هغه یو خط راوړی دی. دا یې وویل او بیا خط حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه له ورکوي. هغه خط پرانیستی او مسلمانان ته واورولو. په خط کې د خپل شار صفت د غلی او د پوز کثرت یعنی ډیروالی او د هرقل د پوز نه د مسلمانانو د ویرولو ذکر و. خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله ایها الامیر په هغه پاک ذات قسم چې په خپل نصرت سره زموږ مدد کړی دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړي یو داخل کړي یو او شامل کړي یو. د دې خط نه څه په ښکاره معلومیږي چې دوی زموږ سره صلح نه بلکې څه مکر او فریب او دوکه کول غواړي. تاسو دوی سره صلح مه کوئ بلکې د دوی درخواست رد کړئ او پر دوی باندې د حمله کولو حکم ورکړئ. په الله جل جلاله قسم چې موږ به دی او د شار ټول خلک په خپل حصارت کې راولو او د دوی د شار ټول څیزونه او مال حال به د مسلمانانو دپاره مالی غنیمت کړو او د دوی شاوخوا کې چې څومره کلاګانې او کلیساګانې دي هغه به هم زموږ نه مرعوب سي او وبه ویریږي او بل څوک به څه قسم سرکشي نه کوي. ابو عبیده رضی الله عنه وفرمایل یا ابو سلیمانه لږ توقف وکړه لږ صبر وکړه. الله تعالی پټ او غیبي کارونه د مخلوق څخه پټ ساتلی دي. د پټ کارونه صرف یو الله خبر دی. اوس رومیان موږ له د صلح کول دپاره دعوت راکوي. باقی علم الله سره دی چې د هغوی په زړه کې څه دي. خالد بن ولید رضی الله عنه وویله سرداره تاسو دوی سره همیشه د پاره د دایمي صلح په باره کې خبرې وکړئ. که هغوی دا ومنله نو صحیح ده ګنې دوی هم داسې په خپل حال پرېږدي. د خدای جل جلاله په فضل سره موږ په هر حال کې د دوی دپاره کافي یو. وایي چې استخار د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه دا خبرې چې واورېدلې او د هغه فصاحت او بلاغت یې پټ پټ اورېدی. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د کلام نه چونکې بهادري شجاعت زړورتوب او چالاکي څڅېدله. دې وجې نه هغه عیسایي عالم د مخې ته راغی او ویې ویله سرداره ستا نوم څه شی دی او جناب په اهل عرب کې په کم نامه پته او نښه باندې مشهوره دی. ما اورېدلي دي چې په تاسو کې بعضې داسې خلک هم شته چې په شجاعت او بهادرۍ کې د نورو نه زیات فوقیت او فضیلت لري. خالد رضی الله عنه ورته وفرمایله چې زه یو بهادر او جنګجو سپاهي یم د کفر او ګمراهۍ ختمونکی او د الله تعالی توره یم او زه خالد بن ولید یم. استخار وویله ما ته سمدستي معلومه سوله چې ته د بهادرو خلکو نه یې. په مسیح مې د قسم وي چې ما ته د خبرو څخه وپېژندلې چې خالد بن ولید همدا سړی کېدلی سي. ستا په باره کې موږ مخکې نه اورېدلي وه چې ته یو مضبوط بهادر او جنګجو سړی یې. موږ دا هم اورېدلي دي چې ستا د قوم خلک انتهایی شریفان د طبیعت نه نرم نیکان د وعدې پابند په خبره کې رښتونی او د جنگ په میدان کې انتهایی زړور او بهادران دي. موږ دا هم اورېدلي دي چې مسلمانان د رحیم او کریم نبی امت مرحومه دي. لیکن نن زه د دې ټولو خبرو خلاف ینم ځکه چې موږ صلح غواړو او تاسو انکار کوئ. موږ د امن طلبګار یو لیکن تاسو زموږ درخواست ردوئ. خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله چې واقعي موږ داسې خلک یو چې د چا په مکر او فریب کې نه راځو او موږ د هغوی د خبرو نه د هغوی مکر او فریب پیژنو.
ستاسو د خط نه موږ ته دا اندازه ولګېدله چې که د بادشاه لښکر په موږ غالب وسو نو تاسو به خپل عهد او پیمان مات کړئ او د ټول نه مخکې به تاسو زموږ مقابلې له راسئ او که موږ غالب وسو نو بیا به تاسو غیر فرمانبرداره ملکونو ته وتښتئ که چیرې تاسو صلح کول غواړئ نو موږ به په داسې صورت کې ستاسو سره صلح کوو چې تاسو به د دې خبرې عهد او وعده وکړئ چې یو کال پوره کېدونکي نه مخکې به موږ تاسو سره جنګ نه کوو که یو کال کې د ننه د هرقل لښکر راغی نو چونکې موږ به د هغوی سره جنګ خامخا کوو په داسې صورت کې به تاسو کې چې کوم سړی په ښار کې دننه پاتې سو او د بادشاه لښکر کې د جنګ کولو دپاره شامل نه سو نو هغه سره به زموږ صلح به دستور جاري وي موږ به هغوی سره هیڅ قسم تعرض نه کوو. استخار وویل ډیره ښه ده موږ ته ستاسو دا شرط منظور دی تاسو یو عهدنامه او معاهده ولیکئ او مال یې راکړئ. خالد بن ولید رضی الله عنه ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنه ته وویل سرداره تاسو یو لوزنامه چې د ذوالحجې نه شروع وي تر یوه کاله پورې ولیکئ. لهذا هغه هم عهدنامه ولیکله په یو نسخه کې یې د ذوالقعدې میاشت ذکر سوې ده. د دې نه پس استخار وویله چې سردار زموږ ریاست سره چونکې د حلب ریاست هم نږدې دی نو موږ غواړو چې تاسو زموږ او د ریاست حلب تر منځانه یو سرحد جوړ کړئ. نو کوم وخت چې ستاسو پوځ د جنگ دپاره او مال غنیمت دپاره راسي نو چې هغوی ته زموږ د ملک حدود معلوم وي او دغه شان هغوی به زموږ په ملک کې څه مداخلت نه کوي. ابو عبیده رضی الله عنه ورته وفرمایله واقعي ته یو ډېر ښه تجویز پیش کوي زه به یو سړی در ولېږم هغه به حد یعنی سرحد مقرر کړي. استخار وویل ستاسو د سړي د لیږلو ضرورت نسته موږ به د هرقل بادشاه یو مجسمه جوړه کړو او په سرحد باندې به یې ولګو چې کله ستاسو پوځ راسي نو د هغه ځای نه دې مخکې نه ځي. استخار واپس ولاړی او دا عهدنامه یې د قینسرین گورنر له ورکړه او خالد بن ولید رضی الله عنه سره چې د کومې خبرې اترې وسولې هغه یې هم ورته بیان کړې. د قینسرین حاکم ډیر خوشحاله سو او د هرقل بادشاه یو داسې صورت او بوت یې جوړ کړي گویا چې هغه د حکومت په تخت ناستی او هلته یې ولګوئ. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې د دې نه پس مسلمانانو د حلب عمق او د انطاکیه په علاقو باندې زبردستې حملې وکړې لیکن د قینسرین او عواصم حدود ته نه نږدې کېدله. حضرت عمرو بن عبدالله عنبري سالم بن قیس او دی د خپل پلار صاحب جناب سعد بن عباده رضی الله عنه نه روایت کوي چې د اهل قینسرین او عواصم سره د مسلمانانو صلح په 4,000 دیناره او په 100 اوقیه سپینو زرو باندې سوې وه او حلب سره په 1,000 جوړو جامو او په 1,000 وسقه غله باندې سوې وه. حضرت عامر رفاعه وایي چې ما د حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه نه هم داسې اورېدلي وه لیکن د غلې په باره کې هغه د 400 وسقه ذکر کړی و. مسلمانانو د هرقل د تصویره څخه سترګې ایستل. ورونو حضرت واقدي رحمه الله د حضرت ملتمس بن عامر رضی الله عنه نه روایت کوي چې موږ یوه ورځ د رصد دپاره تللي وو چې ناګهانه موږ د هرقل یو تصویر ولیدی چې په یوه ستنه یې لګولی و. موږ د هغې په لیدلو حیران سو او د هغې نه ګیر چاپیره موږ اسونه ځغلوله چونکې موږ په دغه میدان کې اسونه د ورزش او د شغل په توګه ځغلوله. د حضرت ابو جندل رضی الله عنه په لاس کې یوه نیزه وه هغه هم زموږ سره په دې چکر کې شامل و. کوم وخت چې د هغه آس و مجسمې ته ورنږدې سو نو اتفاقا د هغه نیزه د مجسمې په سترګه کې ننوتله چې د دغه ګزار په وجه د هغه مجسمې یوه سترګه ووتله. د قینسرین رومي سپایان د خپل ریاست د طرف نه د دې مجسمې په حفاظت کولو باندې مامور وه. هغوی د خپل ریاست حاکم له فورا خبر ورکړي. د ریاست قینسرین حاکم چې دا واورېدله نو د غصې نه تک سور سو او فورا یې د 100 کسانو یو دسته تیاره کړه چې ټولو د ورېښمو جامې اغوستې وې او ملاګانې په پټکیو تړلې وې. استخار هم ورسره کوي چې دوی حاکم عرب له بوزي. د قینسرین حاکم دوی له د سرو زرو یو صلیب هم ورکوي او ورته وویل چې د مسلمانانو مشر ته ووایاست چې تاسو زموږ سره غدر او وعده خلافي وکړه. استخار صلیب او هغه پوځي دسته ځان سره کړه او د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په خدمت کې حاضر سو. دوی صلیب لوړ او اوچت نیولی و. مسلمانانو فورا ورمنډې کړي او صلیب یې ورته راټیټ کړي. ابو عبیده رضی الله عنه دوی نه پوښتنه وکړه چې څنګه راغلی یاست. استخار او وویله موږ د قینسرین گورنر را لیږلي یو موږ د دې دپاره راغلي یو چې تاسو زموږ سره وعده خلافي وکړه. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه وفرمایل چې خلافي چا وکړه او څنګه وسوله. استخار وویله چې ستاسو یو سړي زموږ د بادشاه د مجسمې څخه یوه سترګې ایستلې ده. ابو عبیده ورته وفرمایله چې ما ته په دې باره کې هیڅ علم نسته زه اوس د دې خبرې تحقیق او معلومات کوم.
بیا هغه رضی الله عنه د خپل ملګرو نه پوښتنه وکړه چې دا کار کوم یو سړي کړی دی؟ هغه ماته وښایاست. حضرت ابو جندل بن سهل رضی الله عنه وویل چې دا قصور زما څخه سوی دی، لیکن ما قصدن داسې نه دی کړی. حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه استخار ته وویل چې زما د سړي نه په غلطۍ سره داسې سوي دي، ستاسو چې په دې باره کې څه مطالبه وي هغه موږ ته بیان کړي چې موږ هغه پوره کړو. رومیان وویل چې تر څو پورې موږ ستاسو د بادشاه یوه سترګه نه وي ویستلې تر هغې پورې موږ نه راضي کیږو. ورونو، په حقیقت کې هغوی د مسلمانانو د وعدې د پابندۍ امتحان اخیستی. حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه وفرمایله ډیر ښه ده، زه ولاړ یم، څنګه چې ستاسو تصویر سره سوي دي هغسې زما سره هم وکړئ. سبحان الله. هغوی ورته وویله چې ته نه، بلکې موږ ستاسو هغه بادشاه یادوو کوم چې په عربو کې دی، کوم چې ستاسو د ټولو مشر او شاهنشاه دی. یعنی مقصد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د چا په حکم چې تاسو دلته راغلی یاست، موږ د هغه څخه سترګې ایستل غواړو. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه وفرمایله چې داسې خو نسي کېدلی. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي مسلمانانو چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په شان کې د هغوی د خولې نه داسې ګستاخانه الفاظ واورېدله نو د غصې نه سره سوله او غوښتله یې چې په توره ترېنې سرونه قلم کړي. لیکن حضرت ابو عبیده رضی الله عنه هغوی د داسې کولو څخه منع کړله. استخار چې د مسلمانانو اراده ولیدله نو ویرې څخه یې ژر وویله چې زموږ ستاسو د بادشاه نه د اصل سترګې ایستل مقصد نه دی، بلکې موږ غواړو چې ستاسو د بادشاه څخه یو تصویر جوړ کړو او په یوه ستنه یې ولګوو، او لکه چې څنګه تاسو زموږ د بادشاه د تصویر نه سترګه وویستله موږ هم ستاسو دغه تصویر سره دغه سلوک کوو. مسلمانانو ورته وویله چې زموږ ملګري قصدن داسې کار نه دی کړی او تاسو یې قصدن داسې کوئ. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه مسلمانانو ته وویل بس دا قصه ختم کړئ، او که دوی زما تصویر سره دغه شان کولو باندې راضي کیږي نو زه تیار یم. زه نه غواړم چې زموږ د لوري دي څه وعده خلافي وسي او دا قوم زموږ په باره کې وایي چې دوی زموږ سره وعده خلافي وکړه، ځکه چې دا خلک ماته ډیر کم عقل او بیوقوفه ښکاري. دې نه پس د رضی الله تعالی عنه رومیانو ته اجازت ورکوي. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې رومیانو د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه یوه مجسمه جوړه کړه او پر یوه ستنه باندې ولګوله، د سیسې دوې سترګې ورله جوړې کړلې، او بیا د رومیانو یو سړی په آس پور سو او د غصې په انداز کې ورمخکې سو او په نیزه یې ترېن یوه سترګه وویستله. د دې نه پس استخر د قنسرین حاکم له راغی او دا قصه یې ورته وکړه. حاکم قنسرین خپل قوم ته مخاطب سو او ویې ویله چې هم په داسې خبرو او کارونو دا خلک په خپلو ارادو کامیابه کیږي. وایي چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د حمص په شاوخوا علاقو باندې حملې کولې او حاکم قنسرین سره چې کوم معاهده یو کال دپاره سوې وه د هغې انتظار یې کوئ. په دې منځ کې ورځې ډېرې تېرې سولې او د حضرت عمر رضی الله عنه دربار ته نه څه خط راغی او نه د څه نتیجې خبر او زیری ورکړل سو. حضرت عمر رضی الله عنه په دې باره کې ډېر فکرمند سو او د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په باره کې په زړه کې اندېښنه، فکر او ګمان پیدا سو او دا سوچ یې وکړي چې په ابو عبیده رضی الله تعالی عنه کې بزدلي پیدا سوې ده. د دې وجې څخه د دربار خلافت نه د هغه په نامه دا فرمان ولېږل سو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په نامه خط. بسم الله الرحمن الرحیم. من جناب عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين بجناب امين الامه ابو عبيده عامر بن الجراح السلام عليك. زد الله تبارك وتعالى حمد او تعریف بیانومه چې دا غنه سیوا بل معبود نسته او دا غ پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایمه. زه تاسو ته په پټ او پښکارا د خدای نه د ویریدو خوف تقوا حکم درکومه او د الله تعالی د نافرمانی نه تاسو منع کومه. کوم خلکو په باره کې چې الله تعالی ارشاد فرمایلی دی چې قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. اے نبی صلی الله علیه وسلم ته دوی ته ووایه که چیرې تاسو ته ستاسو د پلار نیکه د ورونو او د زامنو او د ښځو او قبیلو ګټل سوی مال، دولت او تجارت، هغه مال چې د هغې په ارزانېدو ویریږي او هغه کور چې ستاسو خوښ دی د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه په لاره کې د جهاد کول نه زیات خوښ وي نو بیا انتظار وکړئ تر هغه وخته پورې چې الله تبارک وتعالی حکم راسي او الله تبارک وتعالی نافرمان ته نیغه لاره هدایت نشوي. ای ابو عبیده زه تا منع کوم چې په هغه خلکو کې شامل سي او د دې آیات مصداق جوړ سي. وصلی الله علی خاتم النبیین و امام المرسلین والحمد لله رب العالمین. ورونو دا حکم نامه چې کله و هغه ته ورسېدله نو هغه مسلمانان ته واوروله. مسلمانان فورا پوه سوه چې د حضرت عمر رضی الله عنه مقصد زموږ د جهاد دپاره تیارول دي
حضرت ابو عبیده رضی الله عنه والی قنسرین سره په صلح کولو باندې پښیمانه سو. مسلمانانو حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته عرض وکړ چې جناب تاسو د جهاد کول نه ولې لاس راکشئ؟ که د قنسرین خلکو سره زموږ صلح ده نو هغوی پرېږدئ، په حلب او په انطاکیه باندې حمله وکړئ، ان شاء الله تعالی به موږ کامیاب کړي. او د قنسرین په میعاد کې یعنی په صلح کې هم لږ وخت پاتې دی چې ډېر زر به تیر سي. د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه د رشتن او د حمات والو سره صلح کول او د هغوی په شیراز کې قیام کول. حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه فورا په حلب باندې حمله کولو اراده وکړه. حضرت سهیل بن عمر رضی الله عنه او حضرت مصعب بن محارب علی شکری رضی الله عنه ته یو جنډه ورکړه. حضرت عیاض بن خاتم الاشعری رضی الله تعالی عنه له د مقدمه الجيش واګي په لاس کې ورکړه او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه یې په دوی پسې روان کړي او په خپل د ټول نو وروسته روان سو. کله چې د هغوی پوز ارشین نسخه ته ورسېدی نو د هغه ځای اوسیدونکو خلکو دوی سره صلح وکړه او دوی حمات ولاړه. نو د حمات اوسیدونکي چې په هغوی کې بشپ او فادریان هم و او انجیل شریف په لاسونو کې نیولی و د صلح په نیت حاضر سوله. ابو عبیده رضی الله عنه چې هغوی ولیدله نو مسلمانانو ته یې د ایسارېدو او درېدو حکم وفرمایي او د هغوی څخه یې پوښتنه وکړه چې څنګه راغلي یاست؟ هغوی د صلح کولو خواست وکړي او د ذمي جوړېدو خواهش یې وکړي او ویې ویله چې تاسو موږ ته د خپل قوم نه زیات خوښ یاست او ګران یاست. هغوی د دوی سره صلح وکړه او یو لوزنامه یې هم ولیکله، هغوی ته یې ورکړه او د هغوی درخواست مطابق یو سړی دلته خپل نائب مقرره کوي او د شیراز په لور روان سوله. د دې ځای خلکو د مسلمانانو ښه استقبال وکړي او دوی سره صلح وکړه. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د هغوی څخه پوښتنه وکړه چې آیا تاسو ته د هرقل په باره کې څه علم یعنی معلومات سته؟ هغوی وویله چې موږ ته صرف دومره معلومات سته چې د قنسرین حاکم بادشاه هرقل ته خط لیږلی دی چې بادشاه ستاسو د مقابلې دپاره والي قنسرین ته پوځي کومک را لیږلی دی او بادشاه د هغه په درخواست باندې په بني غسان او نصراني عربو باندې جبلا بن ایهم الغساني سپسالار مقرر کوي او جرنیل عمودیه له 10,000 لشکر ورکوي، هلته یې لیږلی دي او دا ټول لشکر په جسر الحدید یعنی د اوسپنې پل باندې پروت دی. ایها الامیر تاسو د هغوی نه هوښیار اوسئ یعنی پام کوئ او احتیاط کوئ. ابو عبیده رضی الله عنه وفرمایله حسبنا الله ونعم الوکیل، زموږ دپاره الله کافي او شافي دی. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په شیراز کې ایثار سو. په دې وخت کې هغه په دې سوچ او فکر کې و چې آیا لومړی په حلب باندې حمله وکړو او که په انطاکیه باندې پوځکشي وکړو. اخر د مسلمانانو مشران راټول کړل او هغوی څخه مشوره وغوښتله او دا یې هم ورته وفرمایله چې ما واورېدله چې والي قنسرین د هرقل نه پوځي مدد غوښتی دی. زما دا خیال دی چې هغه وعده خلافي وکړه. ستاسو د حضراتو دې باره کې څه رایه ده؟ حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وفرمایله ایها الامیر ایا ما تاسو ته مخکې نه ویلي چې د دې خلکو د کلام نه مکر او فریب ساسي؟ حضرت ابو عبیده رضی الله عنه وفرمایل یا ابا سلیمان ان شاء الله د هغوی مکر او فریب به الټا په هغوی پرېوځي. مسلمانانو وویله چې سرداره قنسرین او عواصم تاسو په خپل حال پرېږدي، په حلب او انطاکیه باندې حمله وکړي. ابو عبیده رضی الله عنه وفرمایله الله تعالی دې تاسو له جزای خیر درکړي، اوس تشریف وړلی سي. حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې قنسرین والو سره د یو کال دپاره کوم معاهده چې سوې وه په هغې کې صرف یوه میاشت یا د دې نه هم کمې ورځې پاته وې. ابو عبیده رضی الله عنه وعده خلافي یو بد کار وګڼئ او د نیټې پوره کېدو انتظار یې شروع کړئ او په زړه کې اراده وکړه چې کله د صلح ټاکل سوی وخت ختم سي نو د جهاد شروع هم د قنسرین نه کول پکار دي. وایي چې د عربو غلامان بتلل او د زیتون انار او نورو میوهدارو ونو بوټو شاخونه او جرړې به یې کټ کول یعنی پرې کول یې بیا. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه باندې دا خبره ډیره بده ولګېدله او هغه ټول غلامان راوبلله او پوښتنه یې ځینې وکړه چې تاسو داسې د فساد او د فتنې کارونه ولې کوئ؟ هغوی عرض وکړ چې حضور د خاشاک ونې بوټي د دې ځای نه ډېرې لرې دي او دا ونې نږدې دي نو موږ ځکه دا وهو. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ورته وفرمایله چې میوهدارې ونې مه وهئ او زه ټولو ته دا حکم ورکومه چې آزاد وي او که غلام د نن نه پس به میوهداره بوټی نه وهئ. هغوی وویل ډیره ښه ده او بیا به لرې لرې خاشاک پسې تلله. حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه فرمایي چې زما سره مجمع نومی یو ډیر شریف غلام و چې ما سره څو ځله په جنګونو کې هم شامل سوی و. دا ډیر زړور او بهادر سړی و. د جنگ په وخت کې به د زړه د اخلاص جنگ کوي. کوم وخت به چې هغه چیرې د جنگ او د حملې کول دپاره یا څه خاشاک راوړل دپاره تلی نو تنې تنها او یوازې او د خپل ملګرو نه لرې لرې تلی.
په دې ځای کې یعنی په شیراز کې هم یو ورځ د نور غلامانو سره د خاشاک را پیدا کول دپاره تللی و چې ډیر وخت تیر سو. نو زما سره فکر پیدا سو، زه په آس باندې سپور سوم او د هغه په تلاش ووتلم. ما اخوا دیخوا کتله چې په دې کې مې یو سړی په نظر راغی چې ورنږدې سوم او ومې کتله نو زما دغه غلام و چې سر یې زخمي و او په مخ یې وینې را روانې وې، ټول بدن یې په وینو سور و. ما پوښتنه ځینې وکړه مجمعه دا څه اپه در باندې راغلی دی؟ هغه راته وویل حضور هلاکت او بربادي. ما دوباره لږ په غوسه پوښتنه ځینې وکړه چې څه وجه ده؟ حال راته بیان کړه. په ځای د دې چې هغه ماله ځواب راکړي هغه بېهوښه سو، را پرېوتی. دوباره چې په هوښ کې راغی نو ویې ویله چې حضور تاسو ځان بچ کړئ، ګنې نو تاسو به هم د دغه قوم د لاسه په مصیبت کې ګرځئ. ما ویل کوم قوم او څنګه قوم؟ هغه ویل آقا واقعه داسې ده چې زه د نورو غلامانو سره د خاشاک را جمع کول دپاره تللی وم. موږ په ځنګل کې ډیر لرې ولاړو. څنګه چې موږ را واپس کېدلو نو په دغه وخت کې قریبا د 1000 سپرو سپایانو یو پوځي ډله چې د هغې ټول په ټوله سپایان عرب وه او د هغوی په غاړو کې د سرو او سپینو زرو صلیبونه را ځوړند وه. نیزې په رکابونو کې وې چې راښکاره سوله. کله چې هغوی موږ ولیدلو نو زموږ د قتل اراده یې وکړه. ما خپلو ملګرو ته وویله چې راځئ موږ هم ورباندې حمله وکړو، لیکن هغوی ماله دا جواب راکئ چې کم عقله ته موږ ته د دوی سره د جنګ کولو وایه، موږ خو په دوی باندې هیڅ نسو کولی، په موږ کې د دوی د مقابلې کولو طاقت نسته. ما ورته وویله چې زه خو ورله ځان قیدول نه ورکومه، خامخا به ورسره مقابله کومه. زما اراده یې چې کلکه ولیدله نو دوی هم جنګ ته تیار سوله او دغه شان موږ د هغوی سره جنګ شروع کړ. موږ هم هغوی نه څه سړي قتل کړله او زموږ څخه هم 10 کسان شهیدان سوله، 10 کسه زموږ نه ژوندي ونیوله. زه هم زخمي سوم او را پرېوتلم. کله چې هغوی ولاړه نو زه راپاڅېدلم او دلته راغلم څنګه چې مې تاسو وینئ. حضرت سعید بن عامر انصاري رضی الله عنه فرمایي چې والله د خپل غلام په دې حال باندې ډیر زیات خفه سوم او په آس مې ځان سره وروسته کښېنوی او خپل پړاو طرف ته روان سوم. ناڅاپه مې یو لښکر په نظر راغی چې د هوا په شان تیز موږ پر لور روان و. دا به یې ویله چې موږ بني غسان یو. ما هم جواب ورکړی چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم صحابي یم. په هغوی کې بعضې کسان ما پسې رامخکې سوله، ما نه یې ګیره واچوله او په ما باندې د تورې چلولو اراده وکړه. لیکن ما ورته په اوچت اواز وویل ای بدبختو د خپل قوم سړی وژنئ. هغوی زما څخه پوښتنه وکړه چې ته څوک یې؟ ما وویله چې زه د معزز قوم خزرج څخه یم. دا چې واورېدله نو تورې یې کښته کړلې او ویې ویله په مسیح قسم زموږ سردار جبله تاسو غوښتي یاست. ما ویله چې جبله بن ایهم ما څنګه پیژنې چې زه یې بللی یم؟ در اصل هغه یو یمني سړی چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بن عبدالله صحابي یم. ما غواړي او بیا یې وویله که ته په خوشحالۍ زموږ سره ولاړې نو ډېره ښه ده او که ولا نړې نو موږ به دې په زوره بوزو. زه د هغوی سره ولاړم، زما سره زما غلام هم و. موږ یو ډېر غټ لښکر له ورسېدلو، کوم ځای چې ډېر زیات سامان پروت و، بیرغونه او صلیبونه یې لګولي وه. زه هغو خلکو سره تلم چې د جبله بن ایهم خیمې ته ورسېدم. دی د سرو زرو پر چوکۍ یعنی کرسۍ باندې ناست و. رومي ورېښمینې جامې اغوستې وې، پر سر باندې د موتیانو امیل پروت و او په غاړه کې د یاقوتو نه جوړ سوی صلیب را ځوړند و. کله چې زه ورغلم او د هغه مخکې مخامخ ودرېدلم نو هغه ما ته وکتل او ویې ویل ته څوک یې؟ د عربو څخه یې؟ ما وویل زه یمني یم. هغه پوښتنه راڅخه وکړه چې د کومې قبیلې سره تعلق لري؟ ما وویله زه حارثه بن ثعلبه بن عمرو بن عامر بن حارثه بن ثعلبه بن امراء القیس بن ازور بن عوف بنت مالک بن زید بن کلهلان بن سبا اولاد یم. هغه وویل دغه دواړو هلکانو نه چې د خپل مور په طرف منسوب دي ته د کوم یو اولاد څخه یې؟ ما وویله د خزرج بن حارثه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د انصارو څخه دي، د هغه په اولاد کې یم. جبله بن ایهم وویله زه هم ستاسو د قوم غسان یم. ما وویل شاید ته د هغه قبیلې نه یې چې د خپلې مور په طرف منصوبه ده؟ هغه ویل هو زه جبله بن ایهم یم چې د اسلام نه واوړېدلم مرتد سومه. ستاسو سردار حضرت عمر رضی الله عنه په دې خبر راضي او خوشحاله نسو چې زما په شان سړی د هغه د دین ناصر او مددګاره سوی وای. هغه یعنی حضرت عمر رضی الله عنه د یو معمولی او ادنا سړي په عوض کې ما نه قصاص اخیستی، حالانکه زه د یمن حمدان بادشاه او د بني غسان د قبیلې سردار یم. ما ورته ویل ای جبله د الله تعالی حق ستا د حق نه زیات دی، باقي پاتې سو زموږ د دین خبره. نو ای جبله زموږ د دین بقا او قیام صرف په حق او انصاف باندې دی او حضرت عمر رضی الله عنه په حق خبرو کولو کې د الله تعالی نه سوا د بل هیڅ چا نه ویریږي او نه دې باره کې د چا د ملامتیا نه ویریږي. د دې نه پس جبله بن ایهم ما نه د نامه پوښتنه وکړه. ما وویله زما نوم سعید بن عامر الانصاري دی.
هغه ویل سعیده کښېنه. زه کښېنستلم. بیا هغه ویل ته حسان بن ثابت انصاري هم پیژنې؟ ما ویل هو پیژنم یې، هغه د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم شاعر دی. نبی صلی الله علیه وسلم د هغه په حق کې فرمایلی دي انت حسان ولسانک حسام، یعنی ستا نامه حسان ده او ستا ژبه تیاره توره ده. ورونو په عربي کې حسام یعنی د ح پر سر اکوشنی پیش چې راځي. حسام په عربي کې و پوره تورې ته ویل کیږي او حسام یعنی تر ح لاندې زیر وي هغه د تورې و تیرې څوکې ته ویل کیږي. خیر بیا جبله وویله چې ستا څومره ورځې وسولې چې د هغه نه راغلی یې؟ ما وویله چې لږ وخت وسو. هغه یو مجلس لګولی و چې په هغه مجلس کې ما ته هم دعوت را کړی و او په هغه مجلس کې حسان بن ثابت رضی الله عنه خپلې وینځې ته د خپلو څو شعرونو ویلو حکم ورکړی و. لهذا هغه وینځې د حسان بن ثابت رضی الله عنه هغه اشعار موږ ته اورولي و او د هغې نه پس بیا موږ دلته شام ته راغلو. گویا د هغه سره آخري او وروستنی ملاقات و. بیا جبله بن ایهم وویله آیا ته ما ته هغه قدرمند قیمتي د قدر نه ډک شعرونه ویلی سې؟ ما ویل ولې نه، ما هم واوروله. دې نه پس جبله بن ایهم زما دپاره رومي کتان راوغوښتی. ورونو رومي کتان یوه باریکه کپړه ده او ویې ویله چې زه تا ته دا ټوکر د دې دپاره درکومه چې ته دا استعمال کړه او دا حرام مه ګڼه. بیا یې وویله ستا دې د عربو په حرمت قسم وي چې رښتیا راته ووایه کوم ځای نه چې ته راغلی یې هلته څه کارونه کېدل، یعنی څه قسم تیاریانې کېدلې؟ ما وویل زه د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په پوځ کې یو سپاهي یم، زموږ په حلب او په انطاکیه باندې د حملې کولو اراده ده. جبله بن ایهم وویله چې هرقل بادشاه خو زه او والی عمودیه د حاکم قنسرین د مدد دپاره روان کړي یو، ځکه چې د قنسرین خلکو ستاسو سره کومه لوزنامه د صلح کړې وه هغوی هغه لوزنامه په خپل مکر او فریب سره ماته کړه او اوس موږ هم د هغوی په انتظار کې ناست یو چې هغوی دلته راسي او زموږ سره یو ځای سي او بیا خپل کار شروع کړو. اوس ته ولاړ سه او خپل سردار ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه زموږ د تورو څخه وبېروه او ورته ووایه چې په کومه لار راغلی پر هغې لارې بیرته واپس ولاړ سه او د بادشاه ښار سره څه تعرض مه کوه، ځکه چې اوس موږ د هغوی مدد له روان یو او د شام کوم ښارونه او علاقې چې تاسو قبضه کړي دي موږ به هغه هم ډېر ژر ستاسو څخه واپس واخلو. حضرت سعید بن عامر رضی الله عنه فرمایي چې دې نه پس زه په خپل آس باندې سپور سوم او غلام یې هم ځان سره په آس باندې سپور کړي او خپل لښکر له مو ځان ورسوی. دلته چې څنګه موږ راورسېدلو نو خلکو رامنډې کړلې او ژر ژر یې راڅه پوښتنې شروع کړلې چې ای عامر ته چیرې تللی بې؟ مسلمانانو سره ستا ډېر فکر پیدا سوی و. زه نیغ د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه خیمې ته راغلم او هغه ته مې خپله او د جبلیه بن ایهم ټوله قصه وکړه. هغه وفرمیله چې د حضرت حسان بن ثابت انصاري رضی الله عنه د حال بیانولو په برکت الله تعالی ته د دې مصیبت څخه خلاص کړي. دې نه پس هغه ټول صحابه کرام رضی الله عنهم را جمع کړله او هغوی نه یې مشوره وغوښتله او ویې ویله چې دې باره کې ستاسو د حضراتو سره یې ده چې حاکم قنسرین زموږ سره د خپل عهد او وعدې پابندي هم وکړه لیکن هغه زموږ سره غداري وکړه. قدرمنو اوریدونکو دا و د فتوح الشام د خپرونې 14مه برخه. ان شاء الله پات حالات به پر روانه 15مه برخه کې واوري. نور مو پر رب جل جلاله سپارمه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.